بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن موږ او تاسې د خیر سره د کتاب د پنځم درس نه یو بله حصه درس وایو، نو امیدوارم چې را سره پکې ستړي نه شئ. ښه دوستانو، دلته وایي چې لیانا است کرانک. دوستانو د دغې ښځې نوم لیانا ده. است یعنې ده، کرانک یعنې مریضه یا بیماره، یعنې لیانا مریضه ده یا بیماره ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته مخکې وایي چې هورن اوند لیزنزي. په دې خو پوهېږئ دوستانو چې هورن یعنې واورئ، اوند یعنې او، لیزن یعنې ولولئ، زی یعنې تاسې، یعنې واورئ او ولولئ تاسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. اوس بله خبره ده چې څه شی واورو. ګورئ دوستانو، دلته موږ او تاسې د سیډۍ درس لرو، لکه څنګه چې پوهېږئ، او دغه نه دا خواته دا خط لرو، یعنې د سیډۍ نه درس واورئ او دا خط ولولئ داسې. نو دوستانو داسې چل به وکړو. اوله به زه درته دا خط د هغه ځای پورې ووایم چې کوم ځای پورې سی ډي کې وایي، او د خپل د وس مطابق توضیح به درکم. بیا به د هغه نه وروسته درته سی ډي کېدم، بیا غوږ ورته ونیسئ او وګورئ چې څه وایي. صحیح ده که نه؟ نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، په دې ځای کې وایي دوستانو چې هویتې ایست دینستاګ. هویتې یعنې نن، ایست یعنې ده، دینستاګ یعنې سهشنبه، یعنې نن سهشنبه ده. ښه، لیانا هت فیبا. دوستانو د دغې ښځې نوم لیانا ده. هت یعنې لري، فیبا یعنې تبه، یعنې لیانا تبه لري. نو دوستانو یو خبره بله درته وکړم چې دلته مثال د خبرې د هت د کوم ځای راغی او د لري ولې وایي، یعنې د لري معنا ولې ورکوي. دوستانو لکه څنګه چې په المانۍ کې پوهېږئ، یو سړی چې وایي چې ich habe یعنې زه لرم، du hast یعنې ته لرې، sie es hat یعنې دا درې نفره لکه مذکر مؤنث خنثی د هغه ته بیا حت استفاده کیږي. لکه مثال د خبرې لکه څنګه چې د دې ښځې په باره کې یا د یو سړي په باره کې یا د یو وړکي ماشوم په باره کې زه درته خبرې کوم، نو زه مجبوره د حت نه استفاده وکړم. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، لیانا hat فیبا، لیانا تبه لري. sie spricht mit سیتا، زی یعنې هغه. اوس ګورئ دوستان، دلته خو یو نوم معلوم شو که نه، نو دغه نه بعد زی استفاده کیږي، یعنې همدغه ښځه. شپریخت یعنې خبرې کوي، میت یعنې سره، سیتا یعنې د سیتا سره، یعنې هغه ښځه د سیتا سره خبرې کوي یا هغه د سیتا سره خبرې کوي، ځکه چې هغه ښځه خو نوم خو دلته معرفي شو. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، اوس ښکته راځو چې دا دواړه خپل منځ کې خبرې کوي. دوی څه وایي؟ اوس زه د دې خبره نه کوم درته. اوس چې دوی خپل منځ کې څه خبرې کوي هغه درته د هغو توضیح در کوم. او د دې ځای نه خو صرف د ورځې خبره وه، او د دې ځای نه چې دا مثال د دې په باره کې خبره وه، نو دلته زه درېمګړی شوم، او دلته چې اوس زه صرف د دې توضیح در کوم. امیدوارم دوستانو توجه مې ورته. ښه دوستانو، په دې ځای کې وایي چې هلو سیتا وی ګیټس، یعنې دا د ښځې ته وایي چې سلام سیتا، څنګه یې؟ دا ورته وایي چې ګوت und ihnen، دا ورته وایي ښه یمه und ihnen، یعنې او تاسې څنګه یې؟ دوستانو یو خبره بله چې لکه موږ او تاسې چې څنګه په پښتو کې وایي چې یعنې سړی وایي چې ښه یمه او ښځه وایي ښه یمه، نو په دې ژبه کې داسې نشته. دې کې صرف هغه ګوت وایي، او بعضې خلک مثال خبرې دانکې هم ورسره وایي د مننې سره، او بعضې نه وایي، صرف ګوت وایي. بعضې خلک لکه په تیر درس کې مې چې څنګه درته وایي لکه حال بدي، نو وایي چې بد یمه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، دا وایي چې ګوت und ihnen، ګوت یعنې ښه یمه، und ihnen او تاسې څنګه یئ؟ ښه، دا ورته وایي nicht gut ich bin krank. nicht یعنې نه، ګوت یعنې ښه، یعنې ښه نه یمه. ich یعنې زه، bin یعنې یم، krank یعنې مریضه، یعنې زه مریضه یم. ښه، دا بیا ورته څه وایي؟ اوه was tut denn weh. اوه دوستان، موږ تاسې وایي چې اوه که نه، صحیح ده که نه؟ امیدوارم دوستان پوه شوي. was یعنې څه، توت یعنې درد، den weh یعنې لري، یعنې څه درد لري. ښه، په دې ځای کې وایي چې ich habe Fieber und mein Hals tut weh. ich یعنې زه، habe یعنې لرم، Fieber یعنې تبه، und یعنې او، mein یعنې زما، Hals یعنې ستونی، tut weh یعنې درد کوي. ښه،
نو یعنی زه تبه لرم او زما ستونی درد کوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. او اوس ښکته راکوزیږو. دا ورته اوس وایي چې ich kenne eine gute Ärztin. ich یعنی زه kenne یعنی پیژنم، eine یعنی یوه ګوتې یعنی ښه، Ärztin یعنی ډاکټره، یعنی زه یوه ښه ډاکټره پیژنم. ښه دا مریضه ورته وایي wie heißt die Ärztin. یعنی وی یعنی څه، heißt یعنی نومیږي، د Ärztin یعنی دا ډاکټره، یعنی دا ډاکټره څه نومیږي چې ته پیژنې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس لږ ښکته راکوزیږو. یا دا لږ راسکه زیات هغه شه څه شه ښه هو په دې ځای کې وایي چې زابینه فیتس زابینه دوستانو د خپل لومړنی نوم ده او فیتس چې ده هغه د فامیلی نوم ده. نو دا ورته وایي چې زابینه فیتس. نو بیا مخکې ورته وایي چې فراو فیتس ایست هاوس ایرستن. یعنی څه دا خو دوستانو نوم شو چې د فامیلی نوم سره وایي. دلته بیا ورته وایي چې فراو زابینه یعنی ښاغلې، په بخښنې سره فراو زابینه نه، فراو فیتس یعنی فراو دوستانو لکه موږ تاسې په پښتو کې وایو ښاغلی او ښاغلې، صحیح ده که نه؟ نو دلته وایي چې ښاغلې فیتس یعنی دلته د فامیلی نوم استفاده کېږي. یعنی ښاغلې فیتس ایست یعنی د هاوس ایرستن یعنی د کور ډاکټره. نو یعنی ښاغلې فیتس د کور ډاکټره ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه مخکې وایي چې ون ایست د Sprechstunde. ون یعنی کله، ایست یعنی د Sprechstunde یعنی د خبرو ساعت. اوس ګورئ دوستانو دغه ځای ته هم لږه توجه بیا وساتئ چې لکه دلته ویل د Sprechstunde او زه تاسو ته وایم د خبرو ساعت، یعنی د دغې معنا چې ده همداسې کېږي، خو ولې مطلب یې بل ده. مطلب یې څنګه بل ده؟ لکه موږ او تاسې یو چا ته وایو چې مثال د خبرې زه یو ښه ډاکټر پیژنم، یا د ډاکټر نه په غیر یو ښه دوکاندار یا ښه تجار یا د بل چا په باره کې خبرې کوو. نو یو بیا هغه بل درنه پوښتنه وکړي چې مثال د خبرې په همدې ژبه کې ون ایست د Sprechstunde یعنی کله د خبرو ساعت ده، هغه داسې مطلب نه وي. هغه څه مطلب وي؟ هغه یعنی داسې ورته مطلب یې دا ده چې هغه کله کینی یا کله التهی. لکه مثال د خبرې د دغه ډاکټر نه چې بیرون راونوځو درس راسکه بله خوا لاړ نشي، مثال یو د ډاکټر په باره کې چاته توضیح ورکوو، نو هغه بیا ورته وایي چې هغه کله التهی، که هغه په شخصي هسپتال کې، که د خپل که په دولتي هسپتال کې، یا مثال خبرې په خپل شخصي کلینیک کې که نه همداسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. نو د دې مطلب ده چې ون ایست د Sprechstunde یعنی هغه کله التهی یعنی څه وخت کې موجود هلته. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ چې یعنی سړی ورشي. ښه په دې ځای کې وایي چې د Sprechstunde ist von Montag bis Freitag. د Sprechstunde یعنی د خبرو ساعت یا هغه یا د هغه وخت یعنی داسې ایست یعنی د فون یعنی د Montag یعنی د دوشنبې نه bis Freitag د جمعې پورې یا تر جمعې پورې. دا بیس چې ده تر هم معنا ورکوي. مثال خبرې په دې ځای کې د هم معنا ورکوي، ځکه لکه زموږ اساس پښتو کې اوس وایي د دوشنبې نه تر جمعې پورې، یا د هو همداسې نه یعنی تر معنا ورکوي. دلته فون چې ده د معنا ورکوي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه مخکې دلته وایي چې و ایست د Ärztin. و یعنی چیرې، ایست یعنی د Ärztin یعنی د ډاکټره. نو یعنی دا ډاکټره چیرې ده؟ دا بله ښځه ورته وایي چې in der Römerstraße 10. یعنی څه؟ یعنی په در Römerstraße 10 یعنی Römerstraße دوستان دغه ځای نوم ده چې کوم ځای کې هغه یي څنې دغه کور یا مغه دواخانې یا د مغه ځای دقیق ادرس ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. او د دې نه مخکې دلته راځو. دلته وایي چې وی ایست د تلیفون نومه، یعنی وی یعنی څه، ایست یعنی د تلیفون نومه یعنی د تلیفون شمیره یا نمره. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی د تلیفون شماره یې څه شی ده. ښه په دې ځای کې بیا ورته وایي چې 7 5 4 2 5 3 3 یعنی څه، 9 5 4 2 5 3 3. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته ورته وایي، دا مریضه ښځه ورته وایي چې vielen Dank
ich telefoniere gleich. ich یعنی دا خو ورته ویلي vielen Dank یعنی ډېره مننه. ich یعنی زه تلیفونیره یعنی زنګ وهم یا تلیفون ورته کوم. gleich یعنی همدا اوس یا دستی. نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته راکوزېږو چې دلته وایي چې مثال د خبرې اوس درېمګړی کس د هغه په باره کې بیا خبرې کوي. څه وایي؟ وایي لیانا geht zu Hausärztin. لیانا یعنی هغه ښځه geht یعنی sie zu Hausärztin یعنی د کور ډاکټرې ته. sie liegt 3 Tage im Bett. sie یعنی هغه ښځه یعنی لیانا liegt یعنی څملي 3 Tage یعنی 3 ورځې im Bett یعنی په بیټ یا په کټ کې. دوستانو هغه بیټ درته نه ښیم که څوک چې کرکټ پې باندې کوي نو امیدوارم دوستانو چې پې باندې پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته ورته وایي چې sie trinkt viel Tee. sie یعنی همدغه ښځه trinkt یعنی سکي viel Tee یعنی ډېر چای. am Freitag ist sie wieder gesund. am Freitag یعنی په د جمعې په ورځ ist یعنی دا sie یعنی هغه ښځه wieder gesund یعنی بیا روغه یعنی د جمعې په ورځ باندې بیا روغه جوړه ده اوس. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. زه به اوس تاسو ته دوستانو د سیډۍ نه درس کېدم چې سیډۍ کې څنګه وایي هغه یې سیده سیده وایي هغونه وخت نه نیسي. نو غوږ ورته ونیسئ دوستانو. Seite 64, Aufgabe 15. Hören und lesen Sie. Heute ist Dienstag. Liana hat Fieber. Sie spricht mit Sita. Hallo Sita, wie geht's? Gut, und Ihnen? Nicht gut, ich bin krank. Oh, was tut denn weh? Ich habe Fieber und mein Hals tut weh. Ich kenne eine gute Ärztin. Wie heißt die Ärztin? Sabina Fitz. Frau Fitz ist Hausärztin. Wann ist die Sprechstunde? Die Sprechstunde ist von Montag bis Freitag. Wo ist die Ärztin? In der Romelstraße 10. Wie ist die Telefonnummer? 7542533. Vielen Dank, ich telefoniere gleich. Liana geht zur Hausärztin. Sie liegt 3 Tage im Bett. Sie trinkt viel Tee. Am Freitag ist sie wieder gesund. ښه دوستانو لکه څنګه هم چې واورېده همدغه و د سیډۍ درس لکه په پښتو کې د توضیحاتو په حساب باندې معنی لکه لږ وخت زیات واخیسته او دویمه خبره دا چې سیده داسې ویل کېږي او بل د شروع یې د دغه ځای نه وکړه. ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته اوس راځو تو چې دا نیم خط راسکه پټ ده چې دا هم راښکاره کړم درته. ښه دوستانو په دې ځای کې وایي چې هغه ده Wie heißt die Krankheit von Liana? Wie یعنی په دې باندې خو دوستان پوهېږئ چې مثال هر ځای کې خو یو معنا ته ضرورت نشته. Wie heißt یعنی څه نومېږي die Krankheit یعنی د مریضي von Liana یعنی د لیانا یعنی د لیانا د مریضي څه نومېږي. په دې ځای کې وایي چې Kreuzen Sie an یعنی Kreuzen علامه ووهئ Sie یعنی تاسې an یعنی په هغه ځای کې چې مناسب وي دوستانو. ښه اوس دوستانو په دې ځای کې مثال ده مثلا وایي چې لیانا hat eine Grippe. لیانا hat eine Grippe او کنه eine Erkältung. اوس دوستانو اوس په کوم یو باندې موږ تاسې علامه ووهو؟ اپرین دوستانو اوس ګورئ باید په دغه باندې علامه ووهو. ولې ووهو؟ ولې دوستانو ګورئ اوس داسې پاس ورخیږو او بیا درته وایم. ګوره اوس په دغه ځای کې وایي چې ich habe Fieber und mein Hals tut weh یعنی زه تبه لرم او زما ستونی خوږیږي. نو دوستانو دا چې دا مریضي چې ده دا ګریپې کیږي. پوه شوئ؟ نو دلته وایو چې لیانا hat eine Grippe او دوستانو ارکلتون ځکه نه کیږي چې دوستانو ارکلتون زکام ته وایي یا خوښلي ته وایي چې یعنی دا سوګمۍ چې رابهیږي مثال د خبرې دی ته وایي. نو لرې هم د ځانه چې امید ده چې مریضان نه یئ خو دغه توضیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي او 64 یعنی د صفحې شمیره ده دغه درس و دوستانو چې در سره مې شریک کړ. امید دی چې د ستاسې په کار راشي او دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان ښې چارې.